بسم الله الرحمن الرحيم. د پرسش ترتیب داسې دی چې ته فرضاً 2900 افغانۍ په کمپنۍ کې پانګه اچوې چې کمپنۍ 1900 ګرځوي او زر ستا دي. اوس کمپنۍ تاسو ته یو ټیم جوړوي. کله چې تاسو یو کس ودې ګروپ ته داخل کړئ نو کمپنۍ تاسو ته 1000 افغانۍ درکوي. آیا دغه کار د شرایطو په رڼا کې جایز دی؟ په دې پرسش کې دا مشکلات شته چې کله تاسو 2900 جمع کړئ نو زر دوی ګرځوي. دوهم مشکل دا دی چې تاسو یو غړی ورته پیدا کړئ، بیا د هر غړي په سر باندې تاسو ته 1000 افغانۍ درکوي. بل په دې کمپنۍ کې هیڅ کاروبار نشته. د همدې مشکلاتو په رڼا کې د پرسج په کمپنۍ کې آنلاین کار کول ناجایز دی. دا ځکه چې اول دغه رقم قمار دی. دا ځکه چې تاسو چې کوم رقم افغانۍ جمع کړئ دا اول ځل کمیږي، یعنی چې 2900 جمع کړئ 1000 کمپنۍ اخلي او بیا ستاسې دغه روپۍ بې له کوم کاروباره اضافه کیږي، یعنی د غړي په سر 1000 افغانۍ درکوي. او قمار حرام دی په نص سره. په دې کمپنۍ چې هر څوک غړی شي و هغې ته نفع شروع کیږي او دته دا معلومه نه وي چې عقد چا کړی، نه دا شرعي عقد دی بلکې دا نامعلوم عقد یا عقد مجهول دی او پر عقد مجهول باندې نفع اخیستل ناجایزه ده. بل مشکل دا دی چې تاسو چې صرف یو غړی ورته پیدا کړئ پر غړیتوب د بل چا باندې تاسو ته اجرت درکوي چې دا په شریعت کې ناجایز دی. یو داسې کمیشن په اسلام کې جایز دی چې تاسو تکلیف او مشقت وګالئ، خو په دغه د پرسج کمیشن چې تاسو ته درکوي دا ناجایز دی. دریم، په عمومي ډول په ملټي لیول مارکیټینګ سره تړلې کمپنیانو په دې کې دا خطر هم شته چې که چیرې کوم چا پیسې پکې جمع کړي او نور غړي ورته پیدا نه کړل، کیدای شي ټوله سرمایه مثلا 2900 له منځه ولاړه شي. دا چې په دې کمپنۍ کې نه شراکت شته نه مضاربت او ټوله سرمایه ولاړه شي، دا لکه دغه سرمایه چې غلا شوه. دا ځکه هیڅ شرعي عقد پکې نشته چې موږ په دې کمپنۍ کې تحقیق کړی دی. په دې کې سود، فریب، قمار او مال له منځه تلل دا ټول شته چې سود په شرعي دلیل سره حرامه ده او فریب هم په شریعت کې حرام دی، نو ځکه ناجایز دی.